وایي کله وخت چې د ماښام درېیمې ستاسې شپې الله جل جلاله فرشتو ته وایي ورسئ زما پر بندګانو باندې وګرځېږئ څوک نشته چې پر عبادت ولاړ وي څوک نشته چې اوښکه تویوي څوک نشته چې زما څخه شی غواړي الله ته معلوم وي الله ته معلوم وي خو الله یې فرشتو ته ښکاره کوي فرشتو اعتراض کړی و بني ادم مه پیدا کوم الله یې په دې ته معلوم وي الله جل جلاله ته معلوم وي څوک نشته چې زما څخه شی وغواړي وایي فرشتې راسي هلته په کور کې یو ځوان او د ده بیبي څنګ ته ولاړې په عبادت باندې هلته په مسجد کې یو سپین ږیری ولاړې الله تعالی سر پورته کړي هلته یو ځوان ولاړ په یخ اوبه یې اودس کړی دي تتجافا جنوبهم عن المضاجع خپل اړخونه د ګرمې بسترو څخه جلا کوي د بیبي څخه جلا کېږي الله ته په عبادت چې درېږي دا د ټولو معزز مخلوق دی واورئ معزز مخلوق دی د الله د ټولو معزز مخلوق دا دی چې د ګرمو بسترو څخه ځان جلا کړي دا ډېر ځوانان د شپې راکښېني د شپې راکښېني شیطان یې خطاباس وایي ته پرېږده بیا به سبا ته نه یې معلوم ته مړه کړي ژوندی تتجافا جنوبهم عن المضاجع د خپلو بسترو څخه خپل اړخونه ګرم ګرم اړخونه د خپل بیبي سم جلا کوي د بسترو سم جلا کوي الله په عبادت ډېر کوشش کوئ خپل بیبي د ځان سره په عبادت ته راولئ دا به د قیامت په ورځ ستا دپاره شاهد وي دلیل به کوشش دې وکړو زموږ احناف خدا مسله ایستلې ده چې یوازې لمونځ مه کوئ کم وخت چې جومات ته تېرې ورشه خپل بیبي پر شا ودرو جومات ورکړه دا جواز د زموږ احنافو مسلک شته ما ورته بیبي ته څه شي وښیي هاي ځوانانو افسوس پر تاسو باندې موږ ځان ته پښتانه وایي غیرتمن وایي که څوک تا ته وایي چې ستا ښځه یو دیدن ما ته راښکاره کړه ولې ختمه یې په چاړه یې وایي ځان په قربانه یې لیکن دلته د ټلیفون ورته نیول دي نامحرم کسان ورباندې ګوري ان العین تزني سترګې زنا کوي وان الاذن تزني غوږونه زنا کوي یا رسول الله د دې زنا بیا څه شي ده د سترګو زنا دا ده چې نامحرمه کس ته کتل د ښځو لپاره نامحرمې ښځې ته خپل سترګې اړول دا د سترګو زنا ده خپله خو ګناه کوې دا بې بې غیرته د ځان سره ته ناستې هغه دې سره کښېنولې ده نادشنه هغه ته نامحرمه کسانو ښکاره کوي خپله هم زنا کوي بس خپله خو ګناه کوې که دې ښځه ولې د سترګې دې زنا وکړه دا دې د ښځې سره وفا ده کلمه خو دې نه وروښل ماښام کور ته ولاړه ته راسه یو کلمه راته تېره کړه ته راسه لمونځ راته تېر کړه دا خپلې بېبۍ ته ماښام په کور کې چای خورئ ورورځ ته راسه لمونځ راته تېر کړه زه به هم درته تېر کړم نبي علیه صلات وسلام فرمایي خبردار الا په عربي کې دې ته استعمالېږي سړی بېدي داسې وښوره ویښ خبردار ما ته ګوره الا خبردار دې خوا ته ګوره ما ته ګوره څه شي دی ای د الله رسوله کلکم راع هر یو په تاسو کې مسؤله یاست شپانه یاست شپانه وکلکم مسؤول عن رعیته په تاسو ستاسو څخه د قیامت په ورځ د هر یو خپل ماتحت پوښتنه کېږي ای وروره د خور پوښتنه درڅه کېږي ای خاونده د اولادو د بیبي پوښتنه درڅه کېږي ای د کور مشره پلاره د مژندو د لوڼو د اولادو د بیبي د ټولو پوښتنه ستاسو کېږي کلکم مسؤول عن رعیته د خپل کور بالا پوښتنه ستاسو کېږي تا لمونځ وشو که د تلیفون ورښکاره کړي تا لمونځ وشوئ که د فلم ورښکاره کړي تا لمونځ وشوئ که د کور ته ټي وي راوړي تا لمونځ وشوئ که د کور ته امپیتر راوړي ښه ښځې دې په واورېدلې نبي علیه صلات وسلام فرمایي د قیامت په ورځ به بعض خلکو په غرو کې سره پرونه باسي د اور باندې د جهنم په اور ویل سوي صرف دا کم کسان هغه کسان چې په دنیا کې سرور اورېدلي هغه کسان نو لهذا د الله جل جلاله قرب دا د الله جل جلاله ته په سجده کې نو ما دا اعلان چې هغه فرشتې بیا راسي الله جل جلاله ته وایي چې یا الله پلانکی بنده او پلانکی د ده کوروالا پلانکی ستا بنده دا دواړه په کور په کونج کې په خونه کې ولاړ وه او د الله اطاعت یې کوي یوه ژړله شیان یې غوښتل او بل په عبادت وله الله وایي څه شی غوښتل الله ته خو معلوم یې خدا فرشتو ته وایي الله جل جلاله فرشتو ورته وایي یا الله دا یې غوښتله دا یې غوښته د مور پلار مغفرت یې غوښتې د دنیا ښه کارونه یې غوښته دا الله وایي تاسو ګواه اوسئ فرشتو ما ټول ورکړي ما ټول وایي الله د سترګو یې اوښکې هم بهېدلې الله وایي د دې قیمت زه په دنیا کې نه لرم ما استاد مردار اوښکې کې الله وایي زه قیمت نه لرم د دې نه په آخرت کې یې ورکړم दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।